د هغه خدای په نامه چې پوهه یې خوښه ده ستړي مه سئ. زما نوم ناصر ریشا دی. د ویډیوګانو په دغه لړۍ کې زه د نړیوالو اړیکو پر اکاډمیک ډیسپلین خبرې کوم. دا ویډیوګانې د هغو ځوانو محصلینو لپاره دي چې په نړیوالو اړیکو یا اړوندو نورو رشتو کې په زده کړو بوخت دي. همدارنګه د هغو کسانو لپاره چې د دغه ډول موضوعاتو د پوهېدلو سره علاقه لري. زه په دې پوهېږم چې دا کار پر ما یو څه دروند دی، خو په پښتو کې په اکاډمیکه برخه کې له ټکنالوژۍ څخه، مخصوصا له سمعي او بصري ټکنالوژۍ څخه هغو نه چې لازمه ده استفاده نه ده سوې. نن که موږ وګورو په یوټیوب کې فرضاً ښایي په لکونو سندرې پیدا کړو، خو ګمان نه کوم چې 50 اکاډمیک لیکچر دي په ټول انټرنیټ کې موجود وي، او دا ډېره د بدمرغۍ، د اندېښنې او د خواشینۍ خبره ده. البته په یادولو ارزي چې په دې برخه کې ځینو محدودو ځوانانو کار کړی دی، چې له هغې جملې څخه د مستعد ځوان مختار احمد احسان او استاد محمود مرهون نومونه یادولی شو. زما لوی امید دا دی چې که څه هم زما کار به دومره ځای ونه نیسي، خو امید مې دا دی چې نور ځوانان، پوه ځوانان، متخصصین، پوهان، استادان را مخته ځي، وهڅېږي او دغه پدل نور مات کړي او په دغه تشي او دغه خلا د ډکولو دپاره ډېر کار وکړي، اغېزمن کار وکړي. زما کار به ډېر نیمګړتیاوې ولري، مخصوصا په تخنیکي برخه کې به نیمګړتیاوې ولري، د ټرمینالوژي په برخه کې به ډېر کمزوري وي، او د زما خپل د افادې ضعف به ورسره ملګري وي. خو له یوه بابته چې زه ډاډه یم، هغه او یا ما ډېر زیار ایستلی دی، هغه پر دې دی چې دغه مباحث مې ډېر کوښښ کړی دی چې په اکاډمیک او په هغه معیاري ټول پوره وي، یعنې په اصطلاح د ځانه مې شیان نه دي ویلي، او د دې بابته زه تاسو ته ډاډ درکولی شم. خو پر هغه سربېره به زه ډېر خوشحاله شم که تاسې خپل وړاندیزونه او مخصوصا نیوکې ماته پر ایمیل راواستوئ او یا هم لاندې په کامنټ کې راته ولیکئ. ستاسو د پاملرنې څخه ډېره مننه.